افغان مشرانو ته د پاکستاني وزیر سپکاوی او د پخوانیو چارواکو غبرګونونه وایي که بد ول نو ولې مو خپل مزایلونه د هغوی په نوم کړي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان دفاع وزیر د غزنوي سلطنت سلطان محمود غزنوي غل او لوټماران بللي دي. هغه وویل چې غزنوي د غله په څیر هند ته چې پاکستان هغه وخت برخه و حمله کوله او د شتمنیو سره به بیرته راګرځېده. د خواجه آصف دغو څرګندونو د افغانستان د پخوانیو چارواکو غوسه راپارولې ده. خواجه آصف په یوې ټلویزیوني مرکه کې زیاته کړه په پاکستان کې هغه د اتل په نوم معرفي شوی مګر زه یې بریدګر ګڼم. د پاکستان د دفاع وزیر زیاته کړه چې د محمود غزنوي د اتل په توګه معرفي کول سم نه دي. هغه دلته یعنې هند ته د غله په څیر راتلو او مالونه لوټ کول. د هغه څرګندونې د دغه هیواد د پالیسۍ خلاف دي ځکه په پاکستاني درسي کتابونو کې محمود غزنوي د مثبت او اتل څیرې په توګه معرفي شوی دی. په همدې خاطر د دغه هیواد د لنډ واټن ویشتونکي بالستیک توغندي په ګډون یو شمېر پاکستاني وسلې د غزنوي په نوم یادېږي. امرالله صالح د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په غبرګون کې پر ایکس پاڼې لیکلي چې د پاکستان توغندي تر ډیره د افغانستان د ولایتونو یا تاریخي شخصیتونو لکه ابدالي غوري او غزنوي په نومونو نومول شوي دي. صالح ویل چې دا ناسمې څرګندونې د هویت بحران د تاریخي کموالي احساس او په پاکستان کې د تاریخي خلا څرګندونه کوي. صالح زیاته کړه چې د پاکستان د دفاع وزیر باید له خپل توغندي سیستم څخه د غزنوي نوم لرې کړي او د افغانستان تاریخي او مالکیت حقونو ته درناوی وکړي. د افغانستان په تیر حکومت کې د خوست والي محمد حلیم فدایي هم ویلي و چې د خواجه آصف څرګندونې له تاریخ څخه د هغه ناپوهي ښیي. هغه خواجه آصف ته وویل تاسو غله یاستئ چې د ابدالي غزنوي او غوري نومونه مغلا کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.